پاکستان د افغان مخابراتي سیستم د انحصار او کنټرول هڅې پیل کړي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر معید یوسف له سفر او د افغانستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا اترا څخه تر لیدنې وروسته یې پاکستان تورن شوی چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د انحصار کولو او کنټرول په هڅه کې دی. د اترا ادارې مسؤلینو تایید کړي چې معید یوسف او ورسره ملګري پلاوي یې د طالبانو د مخابراتو وزارت او اترا سرپرست مولوي نجیب الله حقانی او نورو چارواکو سره لیدلي دي. اترا ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي مولوي حقانی پاکستاني پلاوي ته د ځینو ستونزو لکه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په پرتله له پاکستان څخه د انټرنیټ په لوړه بیه اخیستلو، له پاکستان سره د مرین او داراک نوري فایبر کیبل د نښلونې او پرمختیا، د اقتصادي زیان څخه د مخنیوي په پار د دواړو هیوادونو ترمنځ په صفري نقطه کې د فریکونسیو زیات او تداخل څخه د مخنیوي، له منځنۍ اسیا سیمې او نړۍ سره د ترانزیت لپاره د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستنې او په افغانستان کې د عصري مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT اسانتیاوې رامنځته کولو او د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د دغه هیواد اړتیاوې له پاکستاني پلاوي سره شریکې کړي دي. حقانی زیاته کړې دغه اداره په هیواد کې مخابراتي خدمتونه کنټرول په غاړه لري. که د پاکستان اسلامي جمهوریت په دې برخه کې خپلې تجربې له یادې ادارې سره شریکې کړي، ګټورې به تمامې شي. سرچینه زیاتوي چې حقانی په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول ګټور وبللو او د پاکستان هیواد له امنیتي مشاور څخه یې وغوښتل چې د زیربناو په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته او همکاري وکړي. د اترا ادارې د اعلامیې په اساس د پاکستان د ملي امنیت مشاور معید یوسف د مخابراتو وزارت او اترا ادارې سرپرست خبرې واورېدې او زیاته یې کړه چې دوی د افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاریو ته چمتو دي. معید یوسف زیاته کړي چې پر افغانستان د انټرنیټ خرڅلاو او د بیو په اړه به بیا ځلې کتنه وشي او د ځینو نورو کړنو په هکله یې په آنلاین بڼه د ځینې پروګرامونه او سافټویرونو وړاندیز وکړ چې د مخابراتو وزیر له لوري د ګټور تمامېدو په صورت کې له هغې څخه د ګټه اخیستنې سپارښتنه وشوه. د اترا اعلامیه زیاتوي چې په مخابراتي سکتور کې د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا او یو له بل سره د تجربو شریکولو په برخه کې د ګډې کمیټې جوړولو په هکله هم خبرې وشوې. یو شمېر افغان منتقدینو بیا ویلي چې پاکستان د افغانستان د مخابراتي سکتور د انحصاري کولو او کنټرول هڅې پیل کړي چې دغه سفر یې پیلامه وه. د افغانستان د مخابراتي سکتور یوې سرچینې تاند ته ویلي چې پاکستان د طالبانو په وسیله د افغانستان مخابراتي کمپنۍ غواړي په زوره له مالکانو وپیري او په پیسو کې یې په ښکاره یا ځینې پاکستان پلوه پانګوال شریک کړي یا یې د طالبانو حکومت مالک او اصلي ګټه پاکستان ته یوسي. افغان مخابراتي کمپنۍ هره میاشت په سلګونه میلیونه ډالر عاید لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.